و صلح خیر. سوله یوه الهی دالی او نیکمرغی ده چې د انساني روح له ځواک څخه سرچینه اخلي. موږ سږ کال د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځو چې زموږ او ستاسې هیواد لپاره یو زرین فرصت ترلاسه شوی تر څو د سولې دا ورک شوی خوب په واقعیت بدل شي. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل شاهدان یو. آرزومندم با تحقق صلح عادلانه و با عزت در کشور هرگز شاهد رویش دوباره بذر جنگ و نفاق در هیچ گوشه از این سرزمین زیبا و دوست داشتنی نباشیم. ما باور داریم که تنها و تنها با نهادانه ساختن فرهنگ صلح، تفاهم، شکیبایی و عدالت می توان شاهد حضور در یک جامعه مردم محور سرشار از تفاهم و همدیگر پذیری و رو به توسعه بود.